زمن ماضی اغد مصعب بن عمیر قربانی دی مالدارا مال والا دولت والا مقام والا او چې د محمد رسول الله غلامی تراغه کنا نو د تن جامیم نوی او پلار د جیداد نه بے دخل کو او چې کمی جامی چولی وی اغه جامیم تی کوزی کړلې مور په خپکه دل کنا و یو صادر ورلور کو او اغه صادر د ځان نه تو کړو او راغه د محمد رسول الله په خدمت کې حاضر شو ورځ تیرې دې د جهاد ورځ راغله داس نوا چې د غفلت بخوب دا او د ساری منځو چته دو ته تیار نه وي غیبت پر خودو ته تیار نه وي بد نظری پر خودو ته تیار نه وي د دې زړه نه بغض او حسد ختمولو ته تیار نه وي د بل مسلمان معاف کولو ته تیار نه وي اوخ کې وچولو ته تیار نه وي داسې نوا دا د عشق او محبت انتها وا مور په خپکه دلا یو صادر ورک هغه صادر ځان نه تو کړو د پیغمبر علی السلام خدمت کې حاضر شو ورځ تیرې دې د جهاد ورځ راغله مصعب بن عمیر جهاد کې شریک شو الله ورته مرګ د شهادت ورک او چې کله د شهید شو د دین د خاطره د اسلام د خاطره د قرآن د خاطره نو صحابه لاړل او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو یا رسول الله مصعب بن عمیر شهید شو خو دومره کپڑا نشتا چې لاش ورله پی پټ کو سر ورله پټو خپې ښکاره کیږي خپې ورله پټو سر ښکاره کیږي سو کو رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف راوړ چې وی قتل د مصعب بن عمیر لاش پروت دیخوا سترګو مبارکو کی اوخ کې راغله ډیر زارو قطارې وجړل او دعای ورته وکړه الله زده د مصعب بن عمیر ناراضی ما الله تم دې راضي شه ستاد کلمې په جرم کې نن د حال دی د څومره د سکون زندگی تیرولا د څومره د آرام او راحت زندگی تیرولا الله ستاد کلمې په جرم کې د دین په جرم کې اے د محمد رسول الله د مینې محبت په جرم کې نن د حال دی الله زت رضایما تم ته رضا شه صحابه ته وی د په دې سر باندې دا کپڑا واچوي د په دې خپو باندې دا غیاګانی واچوي سبابا دا غیاګانم د الله په عدالت کې د شهادت گواہی ورکړي گلے میں توق سینے پر پتھر اور خون بہتا تھا مگر توحید کے نعرے لگائے ہیں صحابہ نے ددے سخت و نباد اسلام وجود تراغلے ہر سرا تاوایا اسلام تم بد موایا دام دا غیارو نپسرو وینو گٹلے دے دا پا ٹکٹا کو باندے نشو قربانا والے دا ڈرامو فلمونو پا اکترانو باندے نشو قربانا والے دا قادیانی نفرتونو تا مخالفت تا نشو پر خودالے دا عالم کفر مخالفت تا نشو پر خودالے دا دے لبرل خلقو چی دا دین خلاف دا اسلام خلاف دا قرآن خلاف خلق دی ددوی ذہن تے نشو پر خودالے چی زمان پا قرآن کی با ذہن چلائی پا دل کی با ذہن چلائی پا اسلام کی با ذہن چلائی نانا دیر پا سختو دیر پا تکلیفونو ملاو دے ددی قدر پکار دے
माली ने पुल तोड़ा, बुलबुल के दिल दुखा कर बुलबुल ने बाग छोड़ा, आंसू बहा बहा कर। दस खुना दा او تسنگ مشر یې زه خو حیران دی خبرې دي زوی مې نافرمانه دی زما خبره نه مني ما وی زوی دومره حد ته ورسېد که نه سخاوه کې ناست دی او په ګیره کې ډیزاین جوړی لګیا دی که نه او پلار دومره وس نه لري که نه چې خپل بچي ته ووایي چې بچیه د محمد رسول الله په سنتو پسې خندا مه کوه. مشرور پلار زوی خاوند دومره جرأت نه لري چې خپلې خور او لور او ښځې ته ووایي چې په دې سر باندې د حیا صادر واچوه الله خفه کېږي. خپل بچي ته ووایي چې که چېرته په پردو ودونو کې د ګانو بجانو پروګرامونه دي نو بچیه ګوره یاد ساته ته د مسلمان بچی ته د محمد رسول الله امتی ہے بچیه زه به تا په منبر باندې لیدل غواړم زه تا په دې مصلا ودرول غواړم چې ته په رمضان المبارک کې قرآن وې او زه در پسې وروستو ولاړ یم که نه بچیه زما دا ارمان دی مور نن خپلې لور ته د رابعه بصري زندگی نشي ښودلی مور خپلې لور ته د بیبي فاطمې حیا نشي ښودلی مور خپلې لور ته د صحابیاتو زندگی نشي ښودلی څه وجه ده ولې داسې زړه سخت شو ولې د دې خپل اولاد فکر نشته ولې تربیت نه کېږي ولی تربیت نکیږي وجه څه ده وګوره د منشیاتو اسپتالونه ډک شو زمنګ غفلت دی زمنګ بچی غلط ماحول ته لاړ موږ ته پته نشته زمنګ بچی نشو کې اخته شو موږ ته پته نشته زمنګ بچی د بې حیایۍ انتها ته ورسېد موږ ته پته نشته زمنګ بچی په ټیک ټاکو ګډېږي موږ ته پته نشته په پردو ودونو کې ګډېږي لګیا دی خلک دې ویډیوګانې کوي موږ ته پته نشته زما دردونه زما فریاد خدا دی نن تا سره شریکوما کم بچی چې نن په ټیک ټاکو ګډېږي که نه ما د دې بچي نه محمد بن قاسم جوړول غوښتل ما د دې بچي نه د معاشري ښکلی انسان جوړول غوښتل ما د دې بچي نه تهجد گزار تکبیر اولا والا جهاد والا د صحابو سره مینې محبت والا قرآن والا دین والا اسلام والا بچی جوړول غوښتل که نه وګوره نن هغه بچی د ټولې معاشرې دپاره او د اسلام دپاره د بربادۍ سبب دی او که نه